السلام علیکم، زه یم یاسر او دا وخت تاسو ګورئ یاسر ټیکنیکل چینل له ویډیو. نننۍ ویډیو کې موږ طریقه در وښیو، یعنې تاسو چې یوټوب ته ویډیو اپلوډ کړئ، یعنې د ویډیو کیټګري به موږ په یوټوب کې څنګه په ویډیو ته ورکوو. نو بالکل په دې ویډیو کې موږ طریقه در وښیو، یعنې تاسو څه باره کې ویډیو وي او هغې کیټګري به په یوټوب کې وایټي سټوډیو کې څنګه دغه کیټګري ورکوو. نو بالکل یعنې دغه طریقه په دې ویډیو کې در ښیم. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل ورسره سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ ضرور وکړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. فسټ اف آل موبایل کې راشئ، وایټي سټوډیو به اوپن کړئ. چې کله هم تاسو وایټي سټوډیو اوپن کړه، په خپله ویډیو به کلیک وکړئ. په وایټي سټوډیو کې به یوه ویډیو سلیکټ کړئ، په دې پنسل نشان به کلیک وکړئ. صحیح ده، پنسل نشان چې کله هم تاسو کلیک وکړو، دلته به تاسو راشئ په ایډوانس هیډ سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ په کیټګري به کلیک وکړئ. نو زه به دلته په کیټګري کلیک وکړم. دلته اوس تاسو ویډیو د کرکټ په حوالې سره یا د سپورټس یعنې دغه شانتې ګیمینګ وي، نو ایجوکیشن وي، بلاګز وي، دغه شان ټکنالوژي ویډیوګانې. نو تاسو به زما دا ویډیو اوس د سپورټس حوالې سره ده، کرکټ ویډیو ده، نو زه به دلته سپورټس باندې کلیک وکړم. صحیح ده، دلته تاسو کتلی شئ چې کیټګري سپورټ شوه. دلته په سیو باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو خپلې ویډیو ته کیټګري ورکړئ، یعنې ستاسو ویډیو څه باره کې د هغه کیټګري چې تاسو سلیکټ کړئ، نو ستاسو ویډیو به وایرل کېږي. نو بالکل دا وه زموږ نننۍ ویډیو. د نورو ملګرو سره شیر کړئ. چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب کړئ. اوس ما ته راکړئ یاسر له اجازت. د الله په امان.